کابل کې یو شمیر د درملتونو مسؤلین وایي چې بازارونو ته کیفیت لرونکي درمل راوړل کیږي. موږ خپل کوشش کوو چې بهترینه کمپنۍ دوا د خپل ته راوړو په خاطر دوی چې د موږ پیشرفت مریض ته ښه دوا ورکړي، مریض خپل جوړیږي. نو هغه مریض بیا بل چا ته وایي چې دغه دواخانې ته ورشي، دغه دواخانه کې ښه دوا ده، بهترینه دوا ده، مریض ورڅخه کیږي. نو دا د دواخانې په ګټه ده دوا. هر فارماسیست یا ډاکټر باید کوشش وکړي چې ښه دوا مصرف کړي. نو بعضې ډاکټران خپل شته دي چې کت فیصدۍ ته ګوري شرکت فیصدي ورکوي، مغه دوا ورته مصرفوي. دغه خپل توان هم دی، مریض یې ورکېږي، ورځ په ورځ ورکېږي، مریض ښه کېږي نه. نو دا هر سړی کوشش وکړو چې ښه دوا مصرف کړو، بهترین دوا مصرف کړو، مریض یې جوړ شي او خپله آینده یې ښه کېږي ورسره. دغه درمل پلورونکي وایي چې د عامې روغتیا وزارت د څارنو او قوانینو د پلي کولو سره د ډیری سرغړونو مخنیوی شوی او د کابل په ډیری درملتونونو کې د ښه کیفیت لرونکي درمل پلورل کیږي. اوس مهال د ډیری ناروغانو درملنه په خپل هیواد کې کیږي او ګاونډیو هیوادونو ته د ناروغانو تګ کم شوی دی. هغه کومې دوا چې بلټۍ باندې راتلې کوچوکي راتلې دغه مخه یې نیولې ده. نو دوا اوس یو څه اندازه ښه شوي دي، بهتره شوي دي، کوالټي برابره ده. نو په مریضانو ښه تاثیر اچوي. نو سابق بار څوک پاکستان ته لاړ، په خپل طبیعت مې دوا ور جوړې کړې، بس کوچوکي بلټۍ ته مې ورکړې، بلټۍ ته کابل ته مې راورسولې او دواخانو مې توزیع کړې. نو اوس خپله امارات اسلامي چې دي خپله کوشش کوي داسې ځایونه پیدا کړو، نو شنډې کړه بیرته. د دغه درملتون مسؤل وایي چې د هیواد په یو شمیر تولیدي فابریکو کې چې اوس مهال درمل تولیدوي تر ډیره کیفیت ښه شوی دی. فابریکې جوړې شوې، دوا ښه شوې ده. نو شفخانې شته دي، امکانات ډېر برابر دي اوس. نو په دغه وجه اوس خلک ډېر نه ځي. بعضې تولیدي کمپنۍ چې دي، داخلي چې دي، نو بهترینې کمپنۍ دي، ښې کمپنۍ دي. نو خپله څه ته وایم څېړنه کړه، نو بدې نه دي، ښې کمپنۍ دي. خدای دې نور هم توفیق ورکړو چې کوشش به وکړو چې ښې شي. نو بهترینې کمپنۍ دي، ښې دي، زموږ تاسو وطن په ګټه دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د درملو د بیو کنټرول، همدارنګه د معیاري او کیفیت لرونکو درملو واردېدل او تولید ته ځانګړې پاملرنه شوې چې تر یو حده د ناروغانو درملنې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.